السلام علیکم ملګرو، په دې امید چې ټول روغ جوړ یو چینل مو هم د سره سبسکرایب کړی وي. ملګرو، په تیرو ویډیوګانو کې موږ په دې خبرې وکړې چې ډاکټر ته د یو خاص اکټیویټي مطابق څومره ټارګټ ورکړي. بله ویډیو په دې وه چې ډاکټر ته پرسنټیج معلوم کړي چې دا اکټیویټي ورته په څومره پرسنټ کې وکړه. بله ویډیو بیا په دې وه چې کله ډاکټر سره ته خبره وکړي څه وخت بعد تاته ووایي چې زما اکټیویټي راوړه، نو هغه ورته څنګه معلوم کړي. په دې ویډیو کې په دې خبره کوو چې ته کله ډاکټر سره خبره وکړي چې ما ته یو پروډکټ شروع کړه، تا ته یو پروډکټ وشي شروع کوم، درته وایي چې تا په دې روپۍ ما ته راکوې که نه، نو باید ته هغې پرسنټیج درته معلوم کړي چې دا ته په څو پرسنټیج کې غورځېږي. د هغې اسانه فرموله ده نوې قیمت تقسیم زوړ قیمت ضرب سل منفي سل. مثلا یو اومیپرازول دی ستاسو هغه دی په 80 روپۍ، ډاکټر تا ته وایي ما ته په 50 روپۍ راکړه، نو 50 تقسیم 80 ضرب سل منفي سل، نو دا دی په 28.15 وږې تا سره غورځېږي. اوس دې خوښه ده که دې پرسنټ کې ورکوئ او که نه یې ورکوئ. یو بل مثال ورکړو چې ښه واضح شي ستاسو سره. یو اومیپرازول دی ستاسو 240 قیمت یې ډاکټر تا ته وایي چې مال یې په 180 په دې کې راکوئ که نه، نو اوس یې معلوم که ځان ته 180 تقسیم 240 ضرب سل منفي سل، نو دا د 15% کې تاسو سره دا اومیپرازول راغی. منفي ځکه راځي ځکه ته په دې پروډکټ کې اوس تاوان کوي، او تاوان خو به خامخا کوي ځکه چې ډیل کوي. یو بل پروډکټ دی سیفټرکزون دی ستاسو، ډاکټر ته وایي چې مطلق ما ته 540 کې راکوئ که نه، نو معلومه کې ځان ته 540 تقسیم 810 ضرب سل منفي سل، ځکه همغه فرمولې ته ګورئ او پروډکټ پکې ورکوئ، نو 4.93 مطلب 15% کې تاسو سره دا پروډکټ غورځېږي که ورکوئ او که نه یې ورکوئ. اوس د ډاکټر ته دغه پروډکټ. یو بل مثال ورکو، یو پروډکټ دی تاسو سره سټیکولین یا سټیکولاین هر څنګه چې تاسو تلفظ کوئ 1400 کې ډاکټر وایي چې دا به ما ته راکړئ، او د دې اصل قیمت دی 1300، نو 1400 تقسیم 1300 ضرب سل منفي سل، نو دا 20% کې تاسو سره دا پروډکټ وغورځېده. په دې هیله چې دا ویډیو مو خوښ شوي، د نور ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ، هر چېرته چې اوسئ خوشحاله اوسئ، د الله په امان.